बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू होम बायोलॉजी क्लास 12 बायोलॉजी की चैप्टर नंबर 24 तस्ता सुराशन यो टॉपिक पता सुराजी लैमार्क थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन मंगवायो چې د اوسیس ارتقا یا منگواयो چې په اوسیس کې ګریجوال یعنی سلو چینجز راځي او د غسیز نه سنبل نوې سي جوړ شي نه غته منګه ایوولوشن وای ایوولوشن کې منګه دا وای چې په خاصه د سمبل ارګانیزم وو پای کې چې ایوولوشن شو نو بیا چې د کمپلیکس ارګانیزم چې هغه راغی یو خبر مته اوس کلوا چې په دې کې ست تیوریز مشهور دي په هغه تیوریز کې دوه تیوریز داسې دي چې هغه ډېر زیاتې مشهور دي باقي یو تیوری چې دا هغه د لیمارک تیوری دا لیمارک یو ساينټیسټ نه او بل زموږ سره ډاروین تیوری دا نو په دې کې د لیمارک تیوری به موږ نن وایو د لیمارک چې کومه تیوری پیش کړی و دا ورسته به چې دا ریجیکټ شو ځکه وسته ما چې د صداسي خبرې کړې وي چې هغه چاته قابل قبول نه وي اوس څنګه قابل قبول نه وي چې جو کار ایکسپلین کوم نو تاسو په دې باندې پوه شئ وګورئ کړئ لیمارک تیوری اف ایوولوشن چې دا نو دا لیمارک پیش کړل دا لیمارک چې دا د ساينټیسټ نوم دی د تیوری تبل مونږه لیمارکیزم چې دا د هم وایو او دا تیوری په 1809 کې چې دا پیش شوی دا ټیک شو بیا د دې تیوری په باره کې خپل خبري مخکې بوله لپاره دنیا خو لپاره د یو بوک لیکلو د دغه بوک نوم فلسفیکل زوالوجیک یا مونږ وایو پی زد فلسفیکل زوالوجیک د چې یو بوک لیکلو ٹھیک ده ها اوس د چې کله دا تیوري پیش کوله نو دا تیوري کې د مین دوه پوینټونه ویلو یا زما چې په دې تیوري کې دوه سټیجونه اولنې پوینټ یا اولنې سټیج کوم یو چې یوز اینڈ ډیس یوز اف ارګنز تاسو ته پته ده چې هغه مونږ وایو اعضاء چې زوم چې یوز اف ارګن د اعضاء استعمال ډیس یوز یا د اعضاء چې کله چې د استعماليږي نو په دې اولنی پوینټ کې لیمارک دا خبره کړوا ک زناور دی او ک انسان دی وې د په باډي کې س ارګن داسې دي چې هغه کله استعماليږي ناغه د وخت سره سره د ارګنز دا سایز چې دی هغه غټيږي او س ارګنز داسې دي چې کله دا هغه استعمال کړه نشي ناغه رو چې دی هغه ختميږي نو د لیمارک د تیوري اولنې پوینټ دا و چې په جسم کې کم اعضاء چې دي هغه استعماليږي نو هغه د وخت سره سره دغه سایز چې هغه غټيږي س آزاد شي چې دغه استعمال نکېږي نو هغه چې رو ختميږي ټیک ده دا مالی کلیم دی چې organ which use may become large in size او disuse of organ tends to become disappear ها اوس پر مثال درکما مونږ پین راول مونږ لیکل کو په خپل غوت باندې نه دا غوتی چې د استعمال مونږ ډیګری مونږ کو د 14 کال پورې نو پکار دا وای چې زمونږ دا غوتی چې د سایز ډیر زیات غټ شوی مونږ په خپل باندې ګرځو زمونږ د خپل په ځمکه باندې لګي استعمال ډیر دی نو پکار دا وا چې زمونږ د خپل چې د ډیر زیاتې غټي شوی وي دا غین علاوه بیا د اگزامپل ورکړلی چې پیټ اف اکواتیک برډز هغه مرغۍ یعنی هغه برډز چې هغه په اوبو کې ګرځي کتا سو لکه زو ایلی وې ما کدا غو خپو ته تاسو وګورئ ناغه د عام برډز نه چې هغه بدلی د دوی چې کوم خپي هغه ویب دی د ګوتو په منځ کې چې هغه جال شانتي چې هغه جوړ شوی نو دوی دا خبره کله چې دغه ارګن استعمال ونشو مطلب الله پاک چې دوی کې مخفي ورکل به دغه استعمال ونشو ناغه رو چې دی هغه بکار دی چې په لند باندې چې ګرځي خو دوی چې اوبو طرف ته لاړې دغه ارګن پکار دا چې په ځمکه باندې ګرځي خو استعمال ونه شو نو هغه کنورټ شوی ستا لکه څنګه چې سړی په اوبو کې یا په سمندر کې چې کم چې غوته خوري چې کله په اوبو کې سویمینګ کوي ناغه اخپو ته شانتي جورابي اچي نو د ایلی د خپې چې د اغه ساکس په شانتي چې هغه شي دغه چې مونږ ویب پیټ چې هغه ته وایو بیا وینګز اف آستریچ مونږ شو تر مخ ته وایو د ټول غړ برډ دی د سانګونو خو دغه سانګونو استعمال د اونکو نو د سانګونو چې هغه ختم شو او دا مرغۍ چې دا سپ لند مطلب زمکه ته چې هغه پاتې شو یا مونږ وایو چې زموږ په جسم کې اپینډکس چې کوم دی کوم ارګن چې دا غي سه استعمال چې نشته ټیک ده د دې استعمال چې نشته نو دا غیر ضروری دی نو دا چې د قشنت پاتې شو خلک چې بیا د جسم نه چې لړکې نو عام خبره دا چې د لیمارک په خپل تیوري په اونلی پوینټ کې دا ویلو چې د کم ارګن استعمال کیږي هغه د وخت سره سره چې دا غي سایز چې غټیږي او چې کم ارګن استعمال چې هغه نه کیږي نه هغه د وخت سره سره چې هغه ختميږي نو دا خبره چې غلطه ده بیا دویمه پوینټ دا ویلو چې انهریټنس اف اکوایرډ کریکټرز د دې خبرې مطلب دا دی چې اټ از ا فینوټایپ اکوایرډ کریکټر موږ دې ته وایو چې تا په
یو ارګانیزم کې مخامخ چې تاسو ښکاری کوم کریکټر چې تاسو ښکاری دا پینوټایپ دی یوز اور ډیس یوز مې بي پاس ټو اپسترینګ خاص په دې کې دا خبره ده یو سړی دی هغه پیدایشي روغ رمټ دی خو زوجوهات د وجې د لاس کټ شو یا خپه کټ شو نو لمرګ دا خبره کلوا چې دغه کریکټر چې دا به اپسترینګ ته چې پاس کیږي نو دا خبره د منلو نه ده کله دې سړی خپه کټ شو لاس کټ شو یا تریشر ماشين دی یا د وخوا ماشين دی یا اکسیډنټ کو یا بجلی ونیو د خپل لاس چې ځای شو نو ضروری ده نه چې د کوم بچی دی هغه هم ماتلاسي یا چې د ګوټ او شل چې هغه پیدا شي نو دا خبره چې دا غلطه ده نو د دې دوه خبرو د وجنه خلکو د لمارک د تیوري چې دا چې د ایکسپټ نکړه کله اولنې مونږه صحه د پوری منو خو دا هم د منلو نه د اولنې پوینټ د دویمه چې هم دا د منلو نه په دې کې یو کریکټر داسې دی لکه تاسو وګورئ کم کسان چې د قد نه چيتي دا غوږی بچی کیږي نو هغه چې هغه بالکل نارملی مطلب دا هغه بالکل هایټ دي خو بعضی نه کیسز کې دا چل وشي چې کم د قد نه چیت کم کسان دي دا غو بچی دي اکثر چیت پاتې شي دا چې د بزرګ چې د وکسي نو خلک به و چې یار ته خبره کول دا صحیح ده خو نه د خبرې چې دي هغه اکسپټیبل نه دي بیا چې د ډاروین هغه چې د خپل تیوري راوسته ناغه ان شاء الله زه تاسو ته بل لیکچر کې وکم او دا د لمارک تیوري یو په ورول لرکوم هغه وته کې چې د ایولوشن ما تاسو ته ویلو چې ایولوشن موږ ارتقا ته وایو یا چې موږ ګریجوال چینجز په پروسس کې رو چینجز راځي هغه زموږ سره ایولوشن دی ایولوشن باره کې دوه تیوري شډيري دي خو دوه تیوري ډېر زیات مشهور دي یو لمارک تیوري اف ایولوشن دا یو ډاروین تیوري اف ایولوشن دا لمارک تیوري اف ایولوشن په 1809 کې پیش شوی دا د تیوري د موږ لمارکزم چې موږ دا وایو د یو مشهور بوک ته هغه فلسفیکل زوالوجیک ته د دې تیوري باره کې د ویلو د چې کوم تیوري پیش کړوا هغه په دوه پوینټونو کې وا اولنې پوینټ دا و چې د ژوندۍ ارګانیزم چې کوم ارګنز دي چې کله د هغه استعمال کیږي نو د وخت سره سره د هغه سایز غټیږي او هغه ارګانیزم چې هغه د ارګنز استعمال چې دی هغه نه کوي نه هغه د وخت سره سره چې دی هغه ختميږي نو بیا به دا خبره کله چې زموږ سره اکویټیک برډ پرس کې الی دا د دوی د خپل چې د ځمکې د ګرځېدو د پاره وي خو دوی د دې کار نه غستو د اوبو ته کوشش به اوبو کې د هغه ارګنز استعمال وکړو باقي ایولوشن نه نه دغه عام خپل چې دی نه هغه ویب پیټ ته چې دی هغه بدل شوی بیا چې د وینز اف استریچ یعنی شترمرغ د ټول یو درنه د ټول یو غټه مرغۍ د پوزن کې وزن کې ټول نه درنه ده دیره مرغ سانګونو خو سانګونو استعمال چې د دوی ونه کو نغه چې ختم شو اپنډکس چې د استعمال نشته نو خلک د جسم نه چې لړکای بیا انهریټنس اف اکوایرډ کریکټر چې زموږ سره کوم یو دی چې د پینوټایپ کریکټر موږ به د کی ګورو چې یو ارګانیزم تاسو ویني پاکي سکمې دی نو خو لمرګ دا خبره کولوا چې کوم بچی پیدا کیږي نو دغه کمې چې د بچو ته پاس کیږي او دا خبره چې دا غلطه ده دا ټیک نه ده نو د دې خبرو د وجنه خلکو دا چلو کو چې لمارک تیوري اف ایولوشن چې دا ریجیکټلا بیا چې د ډاروین تیوري دا ان شاء الله تاسو بل لیکچر کوم دی باندې پوښتنه نورمال ګرځي چې ضرور شیر کړئ میلا وشو بل لیکچر سره ثانک یو ډیر مننه